پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یونما ماموریت د یو کال لپاره بیا تمدید کړ. په دغه نوي ماموریت په مسولیتونو کې څو شیانو یادونه په افغانستان کې شوې ده چې اول دا ده چې په افغانستان کې سوله او ثبات نشته ده، باید د سولې ثبات لپاره کار وشي. په افغانستان کې فقر موجود دی، همدارنګه په افغانستان کې بشري حقونه د خپل لاندې شوي دي، د بیان ازادي نشته ده، او په عین حال کې د ښځو په تعلیم باندې کوم محدودیتونه چې کوم یو دي دا باید ټول تغییر شي، او یعنی پالیسی کې باید تغییر رامنځته شي. او بل مهمه مسله چې یادونه شوې ده په هغې کې هغه دا ده چې افغانستان کې اوس هم افراطي ډلې موجود دي چې د سیمې او دنیا لپاره خطر دي. یعنی هغه ثبات چې ویل کېده یا طالبانو به چې ویلي چې موږ یعنی د افراطي ډلو مخه نیولې ده، دلته تایید کیږي چې نه، افراطي ډلې موجود دي او دا د سیمې او دنیا لپاره خطر دی. او بل مهمه مسله چې یادونه شوې ده چې د طالبانو ادارې ته په نامه د ډیفکټ اتارټي به ته پخوا ویلې، یعنی معنا دا ده چې موجوده حاکمه ډله، اما اوس په موجوده حاکمه ډله نه وي بلکې مربوطه ادارې ورته ویل دي. او دغه مسایلو د حل لپاره د ملګرو ملتونو د عربه د ټولو ذیدخلو خواو سره یعنی کار کوي، او ترڅو چې په افغانستان کې ثبات رامنځته شي او د بیان ازادي، بشري حقونه او د خلکو حقوق تامین شي. په هر حال زما خپل نظر دا دی چې ترڅو په افغانستان کې یو ولسواکه قانونمند نظام رامنځته نشي، نو افغانستان به په خپل افغانانو لپاره، سیمې لپاره او دنیا لپاره تهدید وي. خو که یو قانونمند او مشروع ولسواکه نظام رامنځته شو، بیا په هغه صورت کې ټول افغانان د قانون په چوکاټ کې سره په آرامه ژوند کولی شي. افغانستان به د سیمې او دنیا لپاره تهدید نه وي، او داسې فیصلې به د افغانستان په ضد چې افغانان پکې رول نه لري نه به کېږي، او افغانستان به بیا د سیمې او دنیا د نیابتي جګړو یا رقابتونو مرکز نه ګرځي.